د عوام هېڅ قصور نشته وروره. عوام خو وروره لګیا دی، یا کاروبار کوي یا دا رقم مزدوري کوي. مزدوران دي په فیکټریانو کې لګیا وي، په باغو کې لګیا وي، شاوخوا چې دی هغه لګیا دي خپله مزدوري کوي. د عوام څه قصور دی؟ اصل قصور د دې ملک د حکمرانانو دی. موږ حکمرانان چې دی هغه داسې نه دي موندلي زموږ په تاریخ کې چې هغه په صحیح معنا باندې دلته یو اسلامي فلاحي ملک جوړ کړي او زموږ په رویو کې تبدیلي راسي. عوام چې رویه بدله هم کړي، حکمرانان یې نه بدلوي. نن به موږ پر دا باندې موږ مجلس کوو چې زموږ د پښتني علاقو کې چې کم حکمرانان دي هغه څنګه پر موږ باندې حکمراني کړې ده، د موږ څخه ووټونه اخیستي دي او لګیا دي نارې او چغارې وایي چې موږ د قوم نمایندګان یو. دا اصل کې نمایندګان نه دي. نن به موږ د عوام او د حکمرانانو پر دغه رویه باندې موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. دا د زما یوټیوب چینل. دوستانو نن به موږ په دا وطن کې چې که په افغانستان دی که په پاکستان کې دی، په دا کې موږ په ماضي کې هیڅکله داسې حکمرانان نه دي پیدا کړي چې هغه زموږ په ګټه د پښتون قوم په ګټه تمام سي. زموږ مجموعي قومي شعور کې بدلون راولي، زموږ په رویې کې بدلون راولي. یو اسلامي رویه، یو فلاحي رویه زموږ په قوم او په وطن کې په مجموعي طور پیدا کړي. پر دا باندې به موږ مجلس کوو. خو د هغه څه مخکې تاسو دغه زما د نقیب کلزي دا یوټیوب چینل چې دی دا سبسکرایب کړئ، یو بل ته شیر کړئ پر دا واتساپ ګروپو باندې. دا لینک خو دا د تاسو وینئ، دغه شیر کړئ او وایسته وایي که خبره واقعي ستاسو په زړه باندې لګیږي نو شیر یې کړئ. او دا ګانټۍ بټن هم چې دی هغه دباو کړئ چې بیا هر ماښام چې زه کله ویډیو اپلوډ کړم در تاسو در ورسیږي. نو دا کومک به سره کوو که خدای کول انشاءالله. یوټیوب چینل دی دا دی لګیا دی، ورور زموږ مجلسونه لګیا دي، د شعور او د اګاهي دغه مجلس به جاري وي. دا به هیڅکله نه ختم کیږي تر څو چې زه ژوندی یم. حق وینا به زه کوم، حق مجلس به زه کوم. که به دا باندې خلک خوابدي کیږي، که ماته نقصان رسیږي، که هر څه کیږي، زه به دا مجلس چې دی هغه جاري ساتم. ډیر موده مخکې ما پر دا فیسبوک او پر خپل ټي وي چینل کې یا دا رقم پر زما په اخبار کې ما دا مجلسونه کول. اوس بیا دا د نوې دنیا د یوټیوب چینل دی، بس چې دا دومره دنیا مجلسونه کوي موږ به هم مجلس کوو. ګوندې موږ لره به هم داسې ښه یاران دوستان او فالوور پیدا سي چې هغه به دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړي او زموږ د دوی مجلس به جاري. د دوی د خاندان سره به موږ مجلس کوو، د دوی بچیانو ته، د دوی انسانانو ته، د دوی زنانو خوندو دا ټولو ته به زه یو لار او لیک ورښیم. اول دې خدای ماته هدایت وکړي، بیا دې د زما قوم او علاقې ته د هدایت وکړي چې دا رقم ولې هدایت خو د الله پاک په لاس کې دی او چې هر چا ته ورکوي نه. نو خدای دې موږ ته هدایت وکړي او نیکه لاره دې راښکاره کړي. دوستانو زه به دلته نن به موږ دا مجلس وکړو چې دا زموږ قوم ډېر به یو رقم چې دی هغه ډېر بدنصیبه قوم دی بدقسمته قوم دی نه، چې یاره دلته زموږ په دغه خلکو کې در اوسه پورې دغه شعور نه دی راغلی چې بای چیش ښه دی چیش بد دی. حالانکه اسلام موږ ته دا وایي، حدیث موږ ته دا وایي چې هر انسان ته دومره علم او تعلیم ضروري دی چې دی خپل حلال وګڼي، حرام وګڼي. دا تبلیغ له موږ اکثره ځو راځو هغه دغه راته وایي نه چې بای خپل علم او ذکر کوئ او تعلیم کوئ او یو پوهنه د یو چا یو عالم څه یا د مشر څه زده کوئ نه. نو دا پر هر مسلمان نر او ښځه باندې په دا کې دا تقسیم نشته چې بای دا نر ښځه، بس چې مسلمان یې او بلکې انسان یې علم دومره ضروري دی چې هغه خپل حلال وګڼي، حرام وګڼي. دا زموږ خلک دي دوستانو په دا لانې خبره بعضې خلک وایي نه، وایي دا د دوو خرو دانه نشي سره جلا کوئ. هغه داسې جاهله خلکو ته وایي نه چې بای هیڅ تعلیم و شعور و هیڅ نشته، نه یو کتاب ویلی، نه یو د عالم سره کښېنستلی، نه د یو تبلیغي سره کښېنستلی، نه د یو چا وینا یې اورېدلی چې بای ښه و بد و چیش ته وایي و چیش ته نه وایي نه. دا زموږ خلک دا زموږ قوم قصور نه دی. قصور زموږ د قوم نه دی.
کوم خوا دې لګیا دی محنت کوي مزدوري کوي په هوټلانو کې لګیا وي په فیکټریانو کې لګیا وي په باغو کې لګیا وي څوک بزګري کوي څوک چې دی په دا ګنج کې لګیا وي مال مویشي و دغه خرڅوي نه څوک په دکانداري کې لګیا وي څوک ملازمت کوي عام غریب ولس لګیا دی خپل یو رزق و روزي حلال رزق و روزي چې دی هغه خپل بچیان نان نفقه چې دی هغه ګټي راوړي چې دی و بچیان په دا معاشره کې په دا ټولنه کې ښه په عزت باندې ژوند تیر کړي د چا محتاج نه وي عام ولس عام خلک خو دا ته را لګیا دي زموږ حکمرانان وګوره نه زموږ حکمرانانو د طریقه وګوره سیستم یې وګوره د دوی دا پیسې وګوره دا دولت وګوره دا سرمایه وګوره ووټونه د موږ څه واخلي نمایندګي زموږ د نارې زموږ کې په اسمبلۍ کې ورسیږي دلته موږ په اپس کې په ګلیو په کلي کې سره وجنګي ورور سره وجنګي زموږ په وټو باندې کامیاب سي بیا زموږ پښتنه نه کوي ولاړ سي حکمراني دوبۍ او استرالیا او په بیلجیم په کم ځای کې چې دی هغه جزیرې واخلي دا زموږ د ریټایر فوجیان ته نه ویني چې کوم ډي چې جوړه کړې ده بیریا یې جوړه کړې ده په دوبۍ او بیلجیم کې ټول چې دی سرمایه او پیسې هلته منتقله کړې دي ښه دی او ماینه او بچیانو پټې ماینې به هم یې نو ناجایزه ماینې به هم یې نه دو نمبریانې به هم کوي نه دغه پیسې ټول په ډالرانو کې واستولې نه او زموږ کوم چې دی هغه ته را ولس دغه ته را خوار ذلیل غریب به ګرځي او راګرځي یو بل په سوکانو سره وي جنګونه سره کوي یو وایي ته د پلانکي پارټي بل وایي زه د پلانکي پارټي یم په اپس کې سره اخته وي هلته حکمرانان چې د دوی د نمایندګي دعوه کوي هغه هلته په اپس کې سره شعر و شکر ناسته ولاړه په اسمبلۍ کې سره کوي دا فوټوګانو دا ویډیوګانو خطي وینئ نه چې څنګه سره خوشحاله یو د بل سره ژوند تیروي او زموږ د غریب ولس د سیاسي ورکرانو د پارټیان والا دلته په کلي په محله او په ښار کې یو بل سره اخته دا قصور ټوله چې دی هغه د حکمرانانو دی عوام ته هیڅ قصور مه وایاست د عوام هیڅ غلطي نه ده عوام ساده خیل دي وروره عوام ساده خیل دي هغه وایي یاره دا زموږ د قوم مشر دی زموږ د علاقې مشر دی بس یو چاته ووټ ورکوم پردي ته ورکوم دغه زموږ د قوم د عزیز مې دی قریب مې دی نه دا نو زموږ ملک چې دی هغه ډېر بدقسمته دی چې زموږ ملک په صحیح معنا باندې یو ښه لیډر نه دی پیدا کړی په دا دومره ګسر مثلا ته د پاکستان غ راواخه نه د افغانستان غو چې راواخې هغه خو ورور یو حافظ الله امین راسي بیا ډاکټر نجیب راسي بیا ببرک کارمل راسي بیا چې دی صبغت الله مجددي راسي بیا دا رقم حکمتیار راسي د پنجشیر والا یو راسي مسعود راسي بیا ډاکټر نجیب راسي دا رقم یو بل سره ول مړه کول کله څنګه اوس شکر دی په مټي باندې لږ امن رالی خوشحالي راله چې اسلامي حکومت قایم سلو کنه دا دومره د افغانستان هیستوري او تاریخ چې راواخې یو بل د وینې چې دی هغه زویشي یو د بل د وینې دشمنانو لو یو د روس غولو بل د امریکې غولو بل د ترکیې غولو بل د تاجکستان غولو بل چې دی هغه د انګلند غولو یعنی مختلف نمایندګي کوله د خلکو خو د پښتنو نمایندګي نه کوله دلته اوس په د پاکستان کې راواخه نه د دی وای د قائد اعظم بعد بیا وای لیډر نه دی پیدا شوی په د پاکستان کې نو که ورته وګورئ نه دا د عمران خان دا د لیډر پیدا شوی دی ښه پښتون هم دی نیازي هم دی په شجره کې معلومه ده چې بای عمران خان په شجره کې نیازي دی د قوم دی او پښتون دی او دغه په دا ملک دا د حکمران جوړ سو د ریاست مدینه نارې ولې لیکن خلکو نه پرېښوي نه پښې ورکښولې نن په جیل کې ناست دی اک وینا یې کوله ښه پښتون ښه زبردست یو اسلامي سوچ والا سړی ولو د افغانستان سره هم ښه ولو د امریکې هغې هم نه منله خپله خبره یې منله نه هغه
پښتون انقلابي یو سوچ یو زړورتیا پکښې ولنه د انډیا سره په جنګ اخته سلو د تیارې هلته ورته ریله کلیانه حکم یې ورکړي کنه د پاکستان فوج چیرې بیا جنګ کوي دا خو د عمران خان دغه وله یو فیصله وله چې بای که زموږ په ملک حمله وسوله تیارې لاندې ریله کوي نه نو خبر هم دا درته کوله په دې کې زه د یو حدیث حواله درکوم نه چې یو جنازه دوستانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د مخه یو جنازه تیره سوله نو صحابیان ورسره ناستلو صحابیان ویل ډېر ښه انسان ولو ماشاءالله ډېر زبردست ژوند یې تیر کړي الله دې بخشش وکړي نو د الله رسول ویل دا سړی جنتی دی صدقې بعد یو بل جنازه تیره سوله صحابه ویل دا ډېر بدکردار انسان و ډېر ظالم انسان ولو عجب ژوند یې تیر کړي نو خلک جنتنګ ولو نه د رویې سه نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ویلې دا دوژخي دی دوژخ پر ده باندې واجب سلو نو بیا صحابه ورته وویلې چې حضور دا څه ماجرا وله تاسو په یوه جنازه په حواله دا وویلې بلې جنازې په حواله دې دا وویلې نو حضور پاک صلی الله علیه و وسلم خاتم النبیین ورته وویلې چې د انسانان او ټولنه چې د چا په باره کې کومه خبره مشهوره سي او ووایي شهادت ورکړي نو دا د انسان ګواهي چې ده د بل انسان په ګواهي په حواله باندې دا چې دی هغه یعنی د خلکو د حق وینا چې ده هغه د انسان وینا چې ده دا ترجمان ده دا شهادت لري شهادت لري چې انسان د بل انسان په باره کې کومه خبره وکړي بس دا ترجماني ده دا شهادت دی دا ګواهي ده نو دا دومره خلک چې دی هغه دا خبرې کوي چې دا پلانکی چې دی هغه غلط سړی دی نو چې غلط سړی دی چې خلک دا وایي غلط سړی دی نو یقینا الله پاک به دوژخ تاستی او چې خلک وایي دا ډېر ښه انسان دی ډېر نیک انسان دی نو یقینا الله پاک به جنت ورکوي نو د انسان چې کوم ګواهي ده دا ډیره اهم ده زموږ د خلک بعضې خلک وایي نه بعضې علما وایي چې څه تره انسانان د غیب حکمرانان نو خبره داسې ده دا زموږ انسانان خو ډیر کمزوري ډیر مفلس ډیر یعنی ډیر غریب انسانان دي نو زموږ حکمرانان ولې نه دي غریبان الته وایي چې څنګه انسانان څنګه قوم دغه حکمرانان نو دا زموږ قوم خو ډیر غریب دی نو دا د قوم مشران ولې دی ماړه دي نو دلته دا تضاد راځي علما ته زه وایم چې ته لږ تصحیح وکړي علما ته زه دا وایم چې ته لږ دا د خپلې خبرې تصحیح وکړي د دې خبرې به بل مطلب وي لږ په ګیرایي کې په دا باندې چې دوی سوچ ووایي دوی دا وایي چې څنګه قوم د غیب حکمرانان نو دا زموږ قوم خو ډیر غریب دی ډیر ځپلی دی درپدره دی روزګار نسته علم نسته دا زموږ قوم خدا ته را چې دی ژوند تیروي نو دا زموږ حکمرانان ولې دا ته را نه دي ولې خوار ځپلي نه دي ولې غریبان نه دي ولې مفلسان نه دي یو رقم ولې انپړ نه دي دا زموږ قوم خو انپړ هم دی نو دا زموږ حکمرانان بیا ولې نه دي انپړ په دا خپل دغه باندې څنګه پوهېږي په دا خپل کاروبار او په دا پیسو په دا دولت او سرمایه او په دا طاقت باندې څنګه پوهېږي دا زموږ مشران نو ته لږ تصحیح وکړي د قوم هېڅ قصور نسته قوم خو ووټ ورکړي هلته چې دی دلته موږ سره اخته یو هلته دوی په اپس کې سره شیر و شکرې سره ناستې مجلسونه سره کوي وایي څنګه مې قوم خطا ایستی څنګه ما ووټونه واخیستلو زه خو په پیسو پر زور باندې راغلی یم نه زه خو د عوام په رایه باندې نه یم راغلی د عوام هېڅ قصور نسته قصور ټول زموږ د حکمرانانو دی دا حکمرانان د دې وړ دي چې څوک یې شاته ټیټ په د مال کې په لغت ووایي لاندې د چوکۍ سره یې لکي دوستانو زموږ د قوم ډیر یعنی
ډېر بدقسمتي ده چې موږ یو ښه غټ لیډر زبردسته انسان نه کوي پیدا. یو ښه انسان چې موږ په پسې سو، یو خوار عمران خان مې پیدا کړی، هغه مې هم جیل ته واستوی نه. د ریاست مدینه خبرې به یې کولې، ښه اسلامي خبرې به یې کولې، هر مجلس کې به یې ویلې ایاک نعبد و ایاک نستعین. بیا تی د هغه بعد یو سړی د پاکستان حکمران دی لیدلی دی چې دا آیات به ویلی، هغه آیات لا رسوي رسوله، خدای دې مو معاف کړي. نو زموږ د قوم دوستانو، زموږ د قوم ترجماني چې څوک کوي، هغه دا وخت په ټوله دنیا کې هېڅوک هم نشته. دوستانو یوه خبره درته وکړم، زموږ د پښتون قوم چې کوم سړی به ترجماني کوي، هغه دا وخت په ټوله نړۍ کې نشته، هغه کسر پیدا سوی نه دی. موږ غواړو چې داسې حکمران، داسې انسان موږ پیدا کړو چې هغه زموږ د زړه اواز وي، چې موږ څه ووایو دی هغه ته رایي. دا نور خو ګرده د چوکۍ دپاره، د اقتدار دپاره، د خپل دولت و سرمایې دپاره لګیا دي. هېڅوک چې دی هغه زموږ ترجماني نه کوي. هسې موږ مازې ووټونه ورکوو، دا زموږ ترجمانان نه دي، دا د پیسو د دولت ترجمانان دي. دا چې کله ریټایر شي په بیلجیم کې به خپل سرمایه او دولت دورې منتقله کړي. الله دې موږ ته یو نیک لیډر، یو ښه لیډر را پیدا کړي چې زموږ د قوم ترجماني وکړي او زموږ د قوم د غربت او د جاهلتوب څخه راوځي. دوستانو د نقیب کلزی دغه چینل سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ. که زموږ مجلس تاسو ته خوند درکوي، تاسو ته خوند درکوي، یو بل ته پر دا واتساپ ګروپو کې دا لینک شیر کړئ. انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضریږو. حاضردم ما نقیب کلزی ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.